د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام او د مخالف ډلو لخوا په اسلام آباد کې جاری د ازادي مارچ د احتجاج نن شپږمه ورځ ده او د احتجاج له د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه داسې خلک هم راغلي چې وايي اسلام آباد په خپل ژوند کې په لومړي ځل لیدلی دی. که څه هم د اکتوبر په 20مه نیټه د سند کراچۍ نه را روان شوی د ازادي مارچ احتجاجي کاروان د پنجاب د لاهور په ګډون دغه ایالت د بیلابیلو سیمو څخه راتیر شوی او اسلام آباد ته را رسېدلی، خو دغه سیمو خلک پکې بیخي د نیش برابر دي. محمد غوث چې د کوټې څخه راغلی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فعال دی، د وریړې ته وایي په ژوند کې په لومړي ځل پایتخت اسلام آباد ته راغلی. د اسلام آباد سړکونه او بازارونه ښکلي او آباد دي او غواړي چې همدغه رنګ د هغه وطن هم آباد شي. اسلام آباد خو ښه دي، ښه روډونه و، هر څه چمنیان و، هر څه په حاله دي. دا خو دی نه ده لکه د پښتنو علاقه، د پښتنو خو ګرد علاقې خو ګرد دي، هغه خو غیر په حاله دي. هیڅ شی نه سالت، نه تعلیم سته، نه روډ سته، نه نالۍ سته، دهشتګردي ده. پښتانه یو بل په یو نامه په بل نامه باندې سره وژني. دلته امن امان دی، دلته شی لا نسته، ګرده پر دا روډو پراته دي، هېڅ شی لا نسته. موږ هم دغه دي، زموږ په علاقو کې په وطن کې څه حال دی، ته ورسه پېښور کې څه حال دی، په کوټه کې څه حال دی. پښتنو په علاقو کې څوک د مارشال مانځه بعد کس راوتی نشي. دا دغه پنجاب غلطي ده، دا موږ ته حق نه راکوي. د ازادي مارچ ته د خیبر پښتونخوا د کرک څخه د جمعیت العلماء اسلام یو غړی زین الله هم راغلی او وايي اسلام آباد مخکې نه و لیدلی، خو زیاتوي چې په کرک او اسلام آباد کې غټ فرق ولیدو. آباد خو ماشاءالله موږ مخکې لیدلی نه و، دا پیله ځل ډېر زبردست موسم دی، ډېر زبردست حالات دي او ډېر صفا او کښله وطن دی. موږ پکې خوښ ښه یو، دا زموږ دارالحکومت دی. فرق خو جي ورکې ډېر دی. موږ دا غواړو چې موږ کرک ته کم از کم اسلام آباد په درېیمه حصه خو شي او که پوره نه شي جوړېدلی، دا موږ غواړو. د ازادي مارچ په دې احتجاج کې ګډون کوونکی عبدالرحمن وایي هغه هم اسلام آباد په لومړي ځل ویني او ګیله کوي چې ولې یوازې اسلام آباد ته ټوله توجه ورکړې شوې ده. مونږ وایو که پوره د اسلام آباد غونډه کې مونږ له ترجیح نشي راکولی، نو نیم په نیمه که کم از کم مونږ ته ملو شوه، نو زمونږ د شکایتونو ازالې به ختم شي. که جي تاسو د سړکونو حال وګورئ نو هغه هم کنډراتو کې تبدیل شوي دي. که نور داسې ماحول دی نو هغه هم نه سهولیاتو په وجه باندې مونږ د خوا کې اسلام آباد سره نږدې مونږ په یو محرومه علاقه باندې پاتې کېږو. زموږ طرف ته هېڅ توجه نشته، بلکې عوام مونږ نه تصور کېږو چې یاره دلته هم پاکستاني عوام پراته دي یا نه دي پراته، یا دوی له څه کول غواړي یا نه کول غواړي. دې طرف ته جي مونږ طرف ته چا څه دا زحمت یې نه دی جي کړی. دوی ټول بیا وایي فخر کوي چې د اسلام آباد په شان ښکلې ښار د پاکستان پایتخت دی او باور لري که جمهوریت مضبوط شي نو د دې هیواد د لرو پرتو سیمو محرومۍ به هم ورسره ختمې شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.